لر او بر د یو افغان دا ناره په جار وهم لر او بر د یو افغان دا ناره په جار وهم خیر د کاره شم او خیر د کټوټې شم چې دلته کې به هر هیوادونو خلک راځي او کاروبار کوي نو هغه زمونږ د ملک دپاره ګټه ده کو دا نسې نه وه نو دوبۍ به د ټول نه زیاته غریبه وه زمونږ یو ملګري دا اوس چې د پاکستان او د انډیا دا جنګ شروع کېده یو شپه جنګ وشو نو په سبا باندې پوسټ وکړو وي موږ به کوم خوازو د ګلخان پیغور دا خپل پښتون په منځ کې تقسیمول دي پاسپورټ مې ارمان دا دی چې لومړی به د افغانستان ویزه ولګي ډېر زیات ورته لیوالی یم د افغانستان چکر ته کله چې دوی ته ضرورت راشي چې یو حالات کشیده کړي حالات سخت کړي یا د مهاجرینو د ویستلو لپاره منصوبه لري میاشتو پس د دوی ذهن کې دا وي چې دا ویستل غواړو داسې کو ته په د دې وطن خلک راولې او چا سره د کرایې په کور کې وي نو هغه ته هم یو میاشت ټایم نشي ورکولی چې یو میاشت کې ته بل کور ځان له چینج کړه دې کور نه بل کور ته وړه په پاکستان کې دې میشتو نو د دوی هغه رهایش چې یا په کیمپونو کې وو یا د چا په حجرو کې وو یا د چا په نړېدلو کورونو کې وو هلته د دوی څومره مشکلات دي آیا دوی هلته کور لري که جوړول به غواړي آیا هلته کاروبار لري که نه لري هلته د دوی څه پروګرام وي سلامونه او نیکې هیلې د نېشنل میډیا درنو لیدونکو نن په اسلام آباد کې د قائد اعظم په پوهنتون کې موږ سره یو ډېر خوږ ځوان ناست دی دلته د خپله دلته محصل دی او اوس د دکتورا یا پی ایچ ډي لپاره دلته خپلې تیاریانې نیسي نو غوښتل مې چې له ده سره د لر او بر د پولې دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه پراته دي او دلته بیا د افغانانو مسایل دي باندې مرکه وکړو احمد خان خپلواک صاحب ستړي مه شئ ښه راغلاست مننه ستاسو ډېره ډېره مننه چې په دونه اهم موضوع موږ له مقرره کړه مننه په لومړي سر کې خو راته دا ووایه چې د پېښور د کومې سیمې سره تعلق لرئ زما تعلق د پښتونخوا د کوزي پښتونخوا کې د چارسدې سره دی ډېر ښه نو تاسو هم اوسني ځوانانو کې حسابېږئ ځوان یې او دغه د افغان مهاجرینو چې کومه موضوع ده ستاسو د ماشومتوب نه واله تر اوسه پورې دا کیسې روانې دي افغانان وباسي مهاجر وباسي ټیم یې ورکو ورته ته خپله دې سره څونه ځورېږې د یو پښتون ځوان په حساب ځکه چې دلته خو به ستا کلاس فیلو د کلي کور ملګري چې دي هغو کې به هم افغانان وي آیا دا کله کله تا ذهني طور باندې ځوروي احسان صاحب داسې دا چې لومبي د دې نه زیات زورولې هغه څیز ما کله چې دا افغانان د خپل وطن نه بې درکه شو او دې طرفونو ته دې ملکونو ته هجرت وکړو خو دغسې چې وو هغه خو وشو خو دې نه وروستو چې کله په پاکستان کې دې میشتو نو د دوی هغه رهایش چې یا په کیمپونو کې وو یا د چا په حجرو کې وو یا د چا په نړېدلو کورونو کې وو هغه هم ډېر زیات وځورولو بېروزګاري او بېروزګاره او ډېر مسایل د دې سره مخ وو نورې موضوعاتو په دې کې د زورولو ډېرې وې خو ستاسو سوال دا دی چې آیا دا واپس ځي نو تاسو څونه زوروئ نو دا خو هر پښتون چې هغه قام پرسته وي او هغه کې بیا یوازې پښتون نه هغه کې انسانیت وي په دې څیزونو ډېر زورېږي چې کله دلته کې یو هغه طبقه هغه خلک چې هغه یوازې افغانان نه چې د هر ملک وي چې هغوی دلته کې کورونه جوړ کړي وي هغوی دلته کاروبارونه روان کړي وي هغوی دلته تعلیمونه روان کړي وي او هغوی د یو میاشت ټیم ورکړي چې په یو میاشت کې دننه هغوی د دې ځای نه بیا د واپس لېږلو پلان تیاروي نو دا داسې نه کېږي داسې کو ته په د دې وطن خلک راولې او چا سره د کرایې په کور کې وي نو هغه ته هم یو میاشت ټایم نشي ورکولی چې یو میاشت کې ته بل کور ځان له چینج کړه دې کور نه بل کور ته وړه هغه له نشي ورکولی ټایم د دې دپاره یو خاص منصوبه پکار وي چې د هغه منصوبې تخت دا افغانان چې دې ځای کې میشت دي دوی به خپل کاروبارونه راغونډوي کاروبارونه داسې نشي کولی چې یو میاشت ټیم ورکړي هغه په چا تالان کړي بس هر قصه ختمه کړي هغوی به د خپل تعلیمي سفر پوره کوي چې دې کې زه اوس دلته اتم صنف کې ماته 2 میاشتې پاتې 3 میاشتې پاتې دي نو دغه تعلیم ته به ګوري د هغې نه وروستو هلته کې دوی 20 کاله شوي دي 30 کاله شوي دي 40 کاله شوي د کوم ځای نه چې راغلي دي هلته د دوی څومره مشکلات دي آیا دوی هلته کور لري که جوړول به غواړي آیا هلته کاروبار لري که نه لري هلته د دوی څه پروګرام وي دې هر څه ته کتلو نه وروستو دوی ته د خاص ټایم او د دې د غونډو مسایلو حل کولو حل کیدی شي نو بیا به دوی له ټایم ورکولی شي او دوی به ویستی شي دا هېڅکله نه کېږي چې کله د بار ملکونو نه فنډنګ راځي او هغه فنډنګ ته خوشحاله کېږو نو بیا به د افغانان زموږ دپاره د زړه سرونه وي چې کله فنډنګ کمیږي یا زموږ د بار ملکونو زموږ نه بل څه توقعات کوي نو بیا به دوی ته موږ په یو میاشت کې دننه کډه به سره نو دا غټ ظلم دی په دې هر پښتون ضرور کېږي
دلته اکثره خلک دا خبره کوي چې مثلا دا افغان مهاجرین په جرایمو کې شامل دي یا مثلا د سټیټ لخوا ګورنمنټ لخوا کله کله دا خبره راځي چې یاره ټروریزم کې دوی انوالو دي، حالانکه د دوی دلته نادره سره رجسټریشن دی، د دوی فنګر پرنټس هر څه شته دي ورسره. تاسو په خپله شخصا چې دا د تعلیم په دوره کې دې ځای ته راورسېدئ، خامخا تاسو به ریسرچ کړی وي، په دې سوسایټۍ کې افغانان هم پیژنئ. آیا خپله د دې خبرې سره موافق یې چې افغانان دلته په جرمونو کې بیا خاص طور دغه افغانان چې دلته 30-40 کاله د دوی ووته عمر یې وشو دا په جرمونو کې ښکېل دي دلته؟ احسان صاحب داسې ده چې د جرم ثبوت غواړي. موږ تر اوسه پورې په یو دهشتګردۍ ثبوت کې دا ونه لیدل چې دا افغانۍ په دې دهشتګردۍ کې شامل دي. داسې ده کله چې دوی ته ضرورت راشي چې یو حالات کشیده کړي، حالات سخت کړي، یا د مهاجرینو د ویستلو لپاره منصوبه لري، میاشتو پس د دوی ذهن کې دا وي چې دا ویستل غواړو، نو دې ځای کې په دوی باندې دا تورونه راشي چې دا دهشتګردي کوي، دا په جرمونو کې اخته دي، دا پلانې چلي. دا افغانان یوازې پاکستان کې خو نه دي، دا خو امریکا کې هم دي، دا برطانیه کې هم دي، دا ایران کې هم دي، دا انډیا کې هم دي. آیا په ټولو افغانانو باندې یو قسم تورونه لګول کېږي په غون ملکو هیوادونو کې؟ که نه لګي نو آیا صرف هغه چې جرمونو کې ککړ دي هغه صرف پاکستان کې دي؟ دوی صرف پاکستان ځای کړي یا نور افغانان هلته تللي دي؟ نو دا هغه دلایل دي چې دا د دوی د دې ثبوت نه دی چې دوی واقعا په جرمونو کې ککړ دي. که ککړ وو په ټولو ملکونو کې به یو شان ککړ وي. خو چې کله دوی دا الزام لګولي چې دوی په جرمونو کې ککړ دي یا په دهشتګردۍ کې ککړ دي، نو د هغې نه یو میاشت پس دوی بیا دا ویلي چې موږ مهاجرین وباسو. د مهاجرینو د ویستو لپاره دوی یو میاشت مخکې دا بهانې کوي. صحیح. ډیر خلک دا خبره کوي چې یاره دلته دا په اکانومي باندې چې کوم دی بوج دی، دلته زمونږ کار روزګارونه افغان مهاجرینو چې کوم دي قبضه کړي دي. زما په فکر باندې دلته افغان مهاجرینو ته سرکاري جابونه نه میلاویږي، هغوی الاوډ نه دي چې چېرته ګورنمنټ آفس کې یا جابونه هغې وکړي. صحیح ده. دوی په ډېرې سختۍ سره چېرته خپل هغه د فروټو کاروبار یا د څاروو ټکه پوکه دغه د دوی کاروبار دی. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا خلک دلته په د ګورنمنټ په اکانومي باندې بوج دی او که نه یو قسم ته سپورټ دی؟ داسې کار دی چې اکانومي باندې چې تا له خلکه د بهر نه روزګار له راځي دا ستا اکانومي ښه کوي، بوج کېږي نه. لکه دوبۍ ته که وګورئ، دوبۍ تر پاکستان غټ خلک تجارت کوي، د امریکا، د یورپ، د نورو عربو ملکونو یا د برطانیې ته وګورئ، نو هغوی دا غواړي چې هر هغه څوک چې په هغې کې د نور ملکونو انویسټرز چې کوم دي هغه راشي او دلته کې خپل مال خرج کړي، خپل کاروبار شروع کړي او زموږ ملک پرې ترقي وکړي. نو که دوی دلته کې کاروبارونه کوي دا زموږ د ملک د ترقۍ د باعث ګرځي. دوی ته د دې پته نشته چې آیا دا زموږ د ترقي ده که نه ده. او یوازې دا نه چې دا زه به تاسو ته معمولي یو مثال درکړم چې افغاني ورور کو دلته کې څاروي اخلي افغانستان کې خرڅوي، نو که دا څاروي افغانستان کې خرڅېدل د نه موږ نه بوتلل، نو زما څاروي که ما دلته یو څاروي ساتلي نو د 15,000 په ځای په 60,000 خرڅېدل، دا ماته نقصان شو، ګټه شوه. همداسې قسمه هر کاروبار چې دلته کې بهر هیوادونو خلک راځي او کاروبار کوي، نو هغه زمونږ د ملک دپاره ګټه ده. که دا نسې نه وه نو دوبۍ به د ټول نه زیاته غریبه وه. دا بر هیوادونه چې کم زمونږ د هیواد چې کم مشران دي زرداري باندې دا تورونه لګي، یا نواز شریف باندې دا تورونه لګي چې دوی په برطانیه کې په یورپ کې خپل بزنسونه لري، نو آیا دغه بزنسونو ته انګلینډ برطانیه خوشحالېږي که نه خوشحالېږي؟ نو دغه رنګ که افغانیان دې ځای کې خرچ کوي یا بزنسونه کوي، نو دا زمونږ د هیواد په ګټه دی. نو په دغه خاطر دا زموږ په ګټه دي، خو د دوی صرف په افغانانو باندې د تورونو لګولو بس یو خواهش دی، یو عادت دی. د یو نیشنلیست ځوان په څیر باندې د یو قوم پرست پښتون په حساب باندې دلته مونږ وینو عوامي نیشنل پارټي د مولانا فضل الرحمن صاحب دی، په کوټه کې چې دی اچکزي صاحب ګوند دی، داسې ډېرې پارټیانې شته دي. ته څه احساس کوي چې مو کله دا پالیسیانې د ګورنمنټ سختیږي د افغان ریفیوجیز حوالې سره، آیا فکر کوي چې دوی هغه خپل چې څه د وسې کیږي هغه کار د نیشنلیستانو په حساب، د پښتنو د قومي مشرانو په حساب دوی هغه خپل مسؤلیت پوره ادا کړی دی؟ دلته سټیټ سره دوی خبرې کړي دي په انټرنیشنل لیول باندې چې یاره دا د افغان مهاجرینو دا انساني موضوع ده او دا شانې په سختې رویې سره باید دوی سره ونه شي، نو دوی هغه خپل مسؤلیت ادا کړی دی باره کې که نه؟ زما په خیال یو ګوند هم نه ادا کړی، او کو
هغوی خپل سیاسي ګټو ته ګوري د هغې نه وروستو خبره کوي د افغانانو په حق کې چې خبره کوي نو هم که دوی پکې سیاسي ګټه وي نو کوي که د افغانانو په حق کې خبره نه کوي نو دوی خپل سیاسي ګټو ته ګوري نو که سیاسي ګټې وي شاید کړې وي او که سیاسي ګټې نه وي نو هېڅ قسم داسې خبره نه کوي چې د افغانانو مهاجرینو په ګټه نو زما ته نه توقع شته نو داسې دوی کوي دلته موجوده وخت کې په دې یونیورسټۍ کې تاسو سره افغان سټوډنټان هم شته دي دلته او ظاهره خبره ده چې موجوده وخت کې دا 3-4 میاشتې کېږي چې 3-4 نه بلکې 2 کاله کېږي چې کله انورالحق کاکړ صاحب دلته پی ایم او پرایم منسټر و هغه دا فیصله وکړله چې ایلیګل او افغان سټیزن کارډ هولډر افغانان چې کوم دي دوی به خپل هیواد ته ځي واپس که لاړ نشي ډیپورټ کوو نو دلته د افغان سټوډنټان څه احساسوي د خپلې کمیونټي لپاره تاسو کلاس فیلو دي دلته ملګري هم دي دلته نو د هغوی درد تر کومه ځایه پورې تاسو دلته محسوسوئ داسې دا زمونږ په دې پوهنتون کې په دې یونیورسټۍ کې خو د نورو په نسبت بالکل د نش برابر دي چونکې دلته کې فکر نه کوم چې هغه مروي څومره چې په نورو یونیورسټو کې وي خو هر سټوډنټ چې هغه کوم نه ویستی شي او دغه پریشر پې واچولی شي چې تاسو موږ وباسو نو هغه بیا دلته کې په داسې پوهنتونونو کې سبق نشي ویلی د هغه په ذهن یو بوج وي چې کتاب راخلي او هفته پسې پیپر وي نو هغې نه مخکې د ده هفته په ذهن باندې دا بوج وي چې اعلان شوی دی دلته مې څوک ونه ویني دلته راباندې څوک پوه نه شي د پولیس راباندې چاپه ونه لګوي نو په دغه بوج کې هغه ډګري خرابه هم شي خو زه فکر دا کوم چې د دې ځای نه که څوک لاړم شي نو هغه به هم هلته هم دا 2 کاله دلته کې 4 کاله هم وي 5 کاله هم وي په یو ډګرۍ کې نو که 2 کاله 3 کاله هغه کړي دوی دلته کې پالیسي بدله کړي نو داسې خو نه شي دا خو ممکنه نه ده تا اول دته د 5 کالو په پروګرام کې داخله ورکړې ده نو بیا 5 کاله پوره کوي که نه تا به دا فکر کړی چې د دوی 2 کالو دپاره لیګل دی 2 کاله پس دی انلیګل کېږي یا به مونږ پریشر راوړو یا به مونږ اعلان کوو یا به مونږ پالیسي بدلو نو 3 کاله پس د 3 کاله په ډګري ملاویږي 2 کالو نه ملاویږي نو باید چې د 5 کالو لپاره چې داخله ورکړي د هغې نه مخکې د ویریفیکیشن شوي وي چې د 5 کالو لپاره اهل دی که نه دی اهل او که اهل نه وي اهلیت دې ورکړي چې ځکه چې طالب علم دی او هغه اهلیت چې ملو شي د هغې کې بیا چړل کېږي نه او باقي د دې نه چې ځینو واقعا زمونږ په زړه دردېږي هم او هلته چې لاړ شي نو موږ ته دا احساس هم کېږي چې د هغه به زړه څومره دردېږي چې تعلیم په نیمه کې پاتې شو د هغه ځای یاران دوستان محفلې په نیمه کې پاتې شوې دلته رالمه واپس یا د سره کار شو تعلیم شروع کړمه لکه هغه ډګري سره جوړ کړم یا که توان لري یو جذبې کمزوري شوي وي نو شاید بیا یو عام د غیر د داسې ان ایجوکیټډ په شانتې یو عام کاروبار ته لاس واچوي نو د هغه مستقبل او د هغه د بچو مستقبل دې سره په تیاره کې کېږي نو دغې ته موږ ډېر فکرمند د پاکستان او افغانستان په منځ کې څه 2.5 کیلومتره سرحد دی په دې کې د دواړو خواو ته ګډ قومونه دي رشتهداریانې دي د دوی فرهنګ کلچر د دوی مذهب او ژبه دا یوه ده د دیو لپاره څه قسم پالیسیانې جوړول پکار دي داسې پالیسیانې چې په آینده کې د دوی تعلقات بلکې د دواړو حکومتونو تعلقات پیښوي او کنه داسې پالیسیانې چې دغه کرایسیس نور هم ورسره زیات شي ګوره داسې قسم پالیسي د هر هیواد دپاره پکار دی یوازې پاکستان افغانستان دپاره نه چې هغه پالیسۍ سره په بارډر باندې هیڅ قسمه شدت او داسې افراتفري او داسې مشکل د تګ راتګ مشکلات وي ځکه که دغه مشکلات وي نو دا د دواړو هیوادونو په نقصان کې وي زه دا ګڼم چې داسې پالیسي پکار ده چې په هغې کې د بارډر سره نږدې د پولې سره نږدې دې غاړه پښتانه او هغه غاړه پښتانه یا دې غاړه هیوادوال او هغه غاړه هیوادوال ټول په شریکه داسې ژوند وکړي چې نه به کې قانون مات شي نه به کې یو هیواد ته شکوا او شکوک وي بلکې داسې قسمه چې زه هغه سره تجارت هم کولی شم زه هغه سره هم خادم کولی شم زه هغه سره مینه هم کولی شم د دې دپاره نه چې زه چونکې که د دې دواړو پښتنو د یو بل سره مینه پیدا شو نو دا زموږ په خطر کې ده نو ته به دې ترمنځ نفرت پیدا کوي یا که د یو بل سره تجارت پیدا شو دا زموږ په خطر کې دی یا به دوی معاش شي یا به یو بل سره مینه سیوا شي یا بل که دې څیز ته ګورې نو ټول عمر به کمزورې کنډم ګرځي ځکه بهر یورپي هیوادونه کې وګورئ په یو ځای کې داسې قسمه پولې نه وي چې په هغې کې باړ لګېدلي وي په هغې کې صرف یو ګیټ کله کولو او کله بند داسې نه وي بلکې ازادانه خلک حرکت کولی شي او په یو پاسپورټ چې ته یو هیوادي ملک یورپي هیواد ته لاړ شي نو تقریبا په ټول یورپ کې بیا ګرځېدی شي نو همداسې قسمه پالیسي کو دلته کې راوړلی شي
او بیا د دغه پالیسۍ سره به زمونږ قبایلي علاقه جات او د افغانستان دغه بارډر سره نږدې علاقه جات د دوی په روزګار کې دوی به مجبوره نه وي چې بهر ملک ته لاړ شي مزدور وله دوی به مجبوره نه وي چې دوی دومره مشکل سره ژوند وکړي چې په خپل ژوند باندې تنګ شي دومره مجبوره نه وي بل د دوی به د یو بل سره مینه وي محبت به وي دا تر اوس که دوی وایي چې دا حل نه دی حل دا دی باړ لګول حل دی نو دا باړ اوس ولګېده دا فوج اوس اکټیو شو هغه ځای کې د دې نه مخکې قبایل تر 100 کالو پورې هم په دغه ځای کې ژوند کړی دی د دې هېواد سره یې کړی دی او خپل تجارت هم ساتلی دی خپل مینه محبت هم ساتلی دی خپل غم خادم کړي دي نو زه وایم چې داسې قسمه پالیسي چې کوم پاکستان په نظر کې ده د دې سره خو اتفاق نه کوو او داسې پالیسي چې هغه د مینې محبت پالیسي وي نو هغه ضرور مونږ اپریشیټ کوو تاسو دلته په یونیورسټۍ کې اکثره مشاعرو کې هم ګډون کوئ شاعران راغواړئ د پېښور څخه افغانستان کې هم ډېر شاعران دي مشاعرې کېږي هلته د نارنج ګل په نوم باندې مشاعره کېږي اوس په قندهار کې هم مشاعره وشوله زړه دې کېږي چې افغانستان ته هم لاړ شي مشاعرو کې ګډون وکړي یاره احسان صاحب که د زړه حال ته ووایم نو پاسپورټ مې ارمان دا دی چې لومړی به د افغانستان ویزه ولګي ډېر زیات ورته لیوالی یم د افغانستان چکر ته او دا خو د ستا په شمول ډېرو ملګرو ته ما ویلي چې کله هم تاسو افغانستان کې وئ نو زه به ضرور درځم دغه ځای مشاعرې نه هسې هم که څوک وغواړي نو ضرور به انشاءالله افغانستان ته ډېر په مینه او هر ټیم چې هر مشکل وي انشاءالله د مشکل به پروا نه کوو په هر مشکل کې به ضرور افغانستان ته ځو افغانستان سیل به کوو په زړه مو ارمان دی افغانستان ډېر ځوانان د پښتنو منځ کې بې اتفاقۍ ته هم لمن وهي خاص طور دا د مهاجرینو چې کومه موضوع ده داسې د نفرت انګیزه خبرې کوي ستاسو په خیال باندې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې د دې دواړو ولسونو دا مینه نور هم ورسره زیاته شي ځوانان د مطالعه وکړي د مطالعې نه وروسته پته ولګي چې آیا د دواړو هیوادونو ترمنځه د دې نفرت د دې جنګ جګړې د دې مشکل د دې نه څه جوړیږي او آیا یو قام له د دوی اصل کې یا د پروپاګنډې شکار وي مطالعه خو کموي هغه کس د پروپاګنډې شکار کېږي چې د هغه مطالعه کموي که مطالعه سیوا شوه نو بیا به د دې پروپاګنډو شکار کېږي نه دا اوس چې دوی په کوم پروپاګنډې په شکار په وجې نه دوی د نفرت ته لمن وي د نفرت د اور ته لمن وي نو دوی دې باید چې مطالعه سیوا کړي د مطالعې وروسته بیا خپل تاریخ وګوري بیا دې د یو قوم صفات وګوري چې قوم ولې وي یو قوم ولې په یو کلتور کې په یو زبان په یو اصولو کې بند ژوند کوي دا دې سټډي کړي او بیا یې دا سټډي کړي چې د نفرت نه څه فایده ده او د ګټې نه څه فایده دي د محبت نه څه فایدې دي نو کو دوی ته د دې اندازه وشوه نو په هېڅ کله به دوی بیا په نفرت کې د نفرت د اور ته لمن ونه وي زما دوی ته دا خواست دی چې دا ټول نه اول د خپل مطالعه د خپلو مشرانو د پوهانو خاص کر د پښتنو دا کتابونه دي ولولي او د هغې نه وروسته بیا تاریخ او د تاریخ سره د خپل کلتور او د ژبې اهمیت دې وپېژني نو بیا به هېڅکله دوی دغسې ونه کړي موجوده وخت کې دوه شیونه چې زه خپله هم ورسره ځورېږم یو زموږ د افغانستان چې کوم پښتانه ورونه دي که دلته څوک د پاکستان تعریف کوي نو ورته وایي چې ګلخانه او بیا ځینې پاکستانی ملګري ورونه دي پښتانه هم پکې شته دي هغې اکثره په سوشل میډیا کې لیکي پوسټ کوي چې گو افغاني گو دغو دواړو قسمه خلکو ته ستاسو څه وینا ده چې یو دې خواته که د ورورۍ خبره کوي وی ګلخانه او کم خلک اخوا ته ځي هغوی ته وایي چې یاره گو افغاني گو د دې باره کې تاسو ویل غواړئ ګوره اول خو د ګلخان دا قصه چې کومه ده نو دې سره دوی چې دا کم ټرمینالوجي دې لپاره استعمالوي د دې سره خو زمونږ اتفاق نشته ځکه چې دا خلک په خپله باندې هم زما په خیال هغه شانتې مبارزه ونه کړي شي کومه چې پکار ده ځکه د ګلخان پیغور دا خپل پښتون په منځ کې تقسیمول دي ګلخان پیغور دوی صرف پښتون له ورکوي ګلخان دوی هغه پښتون ته وایي چې کم د پاکستان په سپورټ کې دی نو هېڅ کله د دې پیغور سره زمونږ اتفاق نشته دا خو که څوک د پاکستان په سپورټ کې دي دا دغه خپل سوچ او خپل نظریه ده که څوک د پاکستان په دې هیوادونو کې د پاکستان د شکوک شبهات سره یا داسې ګیلهمن دی نو دا هم د هغه یو خپل فکر دی خو که ته قایله کوې د دې چې ته په حقیقت پوه کړې نو باید د ګلخان پیغور ورنه کړي دویم که دوی دا چغه وایي چې یاره ګو افغاني ګو نو ګو افغاني ګو زمونږ یو ملګري دا اوس چې د پاکستان او د انډیا دا جنګ شروع کېده یو شپه جنګ وشو
نو په سبا باندې پوسټ وکړو وي موږ به کوم خوا ځو دوی سره دا فکر نه وکړو چې دلته کې حالات خراب شي او دوی افغانستان ته وړل نو دوی بیا څه حالي ګوره هغوی خو دې ځای ته راغلي دي خو داسې نه دي راغلي چې لکه یوازې دا چې بس تیښته یې کړې ده یوازې تیښته نه د هغوی باندې دا جنګ مسلط شوی دی بیا د مسلط کېدو نه وروستو هغوی ته بیا عالمي ادارو د اجازت ورکړی دی د هغوی دپاره فنډینګ کېده د هغوی دپاره دوی په خپله ویلي موږ د سینه په لاس ولاړ یو داسې نه دي چې هغوی بس د چا په کور ورننوتي دي او بس سر یې پناه کړی دی نو دا نه ده بیا دغه هغه پښتانه نه وي چې هغه ډېر پوهه پښتانه دا خبرې نه کوي ګو افغاني ګو والا خبرې نه کوي نو زه دا وایم که الله مکه سبب په موږ باندې دا چې جنګ مسلط شو او موږ افغانستان ته لاړو لکه څنګه چې مسلط شوي کو دا یو هفته شوي وي نو بیا به زموږ خیر نه موږ هلته لاړ شو نو بیا به هلته کې زموږ دوی څنګه اکرام کوي نو باید په یو ملک سخته وي دا سخت د په خپل ځان نه وي راوستي دا پې چا راوستي وي چې چا وجوهاتو په بنا راغلي وي پې نو موږ د هغه له په سخته کې لاس ورکو که لاس نشو ورکولی نو ذهني هغه سینه د ذهن هغه سوچ دونه کلو او فراحه وساتو چې په هغوی کې دوی ته دا احساس ونشي چې زه په پردي وطن کې یم ما ته مشکل دي زما دلته کې عزت نشته یا زما احساس ته دغه د خطره ده نو دغه څیزونه چې دوی ته دا احساس کم سے کم ونه شي په کار ده چې باید دونه خو مونږ خیال وساتو اخیری پوښتنه د اختر شپې ورځې دي د خوشحالۍ بیا هم خلکو سره ټینشنې دي 30 جون را روان دی د ګورنمنټ چې کم ټیم و افغان مهاجرینو ته هغه په ختمېدو دی نو هغه افغانان ورونه پښتانه چې کوم تاسو ګوري دوی ته څه پیغام یا شعر غزل څه ویل غواړئ اول به خو پښتنو افغانانو نوم ته دا پیغام ورکو چې که دلته په پاکستان کې دي که په افغانستان کې دي او که په بهرني هیوادونو کې دي د ټولو دپاره بیل بیل پیغام دی فکر دا کومه چې کم په بهر هیوادونو کې دي یورپ او امریکا کې دي هغوی له پکار دي چې د خپل افغانستان او په افغانستان کې د میشت افغانانو خیال وساتي د هغوی د غربت خیال وساتي د هغوی د مشکلاتو خیال وساتي او دوی دې هم د خپل ملک د خپل ځای نه بې فکره کېږي نه چې زمونږ خپل ځای یې رکي خپل کلتور رکي خپله ژبه یې رکي ځکه چې زمونږ په کلتور په ژبه کې ډېر انسانیت ته ډېره پښتو او ډېر اسلام پټ پروت دی په دغې خاطر د دوی دغه نه یری دویمه دا چې په هغه ځای کې چې کم میشت افغانان دي په بهرني هیوادونو کې نو زه دا وایم چې دا هغوی ته ضرورت دی د ستاسو چې تاسو هغوی له خدمت یا کار وکړئ د هغوی په بدل کې تاسو ته ګټه درکړي که هغوی ته خپل خلک بېروزګاره شو یا هغوی په تاسو تنګ شو نو بیا به تاسو له هغه ټیم هر څه ریجیکټ کړي وي تاسو افغانستان ته رالېږلی که یو هیواد تاسو نه پرېږدي افغانستان د نه انکار نشي کولی دا خپل وطن دی دې ته که تاسو یورپ کې اوسئ تر هغې پورې چې یورپ کې خپل وطن ته کار وکړئ او چې یورپ نه رام شئ نو خپل وطن کې خوشحاله ژوند وکړئ باقي پیغام د لر او بر د پښتنو افغانانو دی نو هغوی دپاره دا وایم په مشکل کې وي ژوند کې راځي مشکلات ژوند د ډېرو مشکلاتو سره سړی مخ کوي خو هغه انسان پکې بیا ژوند کولی شي هغه انسان پکې کامیابۍ ته رسېدی شي هغه انسان داسې یو خپل میشن کې کامیابېدی شي کوم چې په مشکلاتو کې ژوند وکړي که تاسو باندې سخته ورځ ده که غربت دی که جنګ دی که بدامني ده که څه مشکلات دي دغه مشکلاتو کې تاسو خپل ټیلنټ وښایئ نو که تاسو په دغه مشکلاتو کې سره مقابله وکړه نو پس د هغې نه کامیابي ده په دغه خاطر که مشکلات وي مشکلاتو سره ژوند وکړئ خپلې کامیابۍ ته ځان ورسوئ کوم وړوکی شان شعر ورته ډالۍ کړي وړوکی شان شعر چونکې موضوع ټوله د لر او بر افغان ده یو غزل مې په دې لیکلی دی خو ټول غزل خو راته نه یادېږي خو دغه یو شعر به پکې راته یاد شي مننه ډېره مننه خپلواک صاحب چې موږ ته وخت راکړو زموږ مرکه قبوله کړه مننه